په خپل ژوند کې مایوسي پوهیږي چې څونه بد درد لري. حتی ځینې علما وایي چې د کینسر د ناروغۍ څخه وروسته تر ټولو بدتره درد چې انسان زیروي هغه ناهیلي، ناامیدي او مایوسي ده. او دغه مایوسي موږ ته چې د ژوند د ډېرو غټو لاسته راوړنو څخه پر شا کوي. اخر مایوسي پر څه شي وکړو؟ مسلمان یې، په افغاني ټولنه کې ژوند کوي، بهترین بډایه کلتور لري، بډایه عرف او رواجونه لري، داسې رواجونه چې د افتخار وړ ویني. ځینې معاشره اسلامي ده، علما پکښې اوسېږي، د بېلابېلو فنونو مسلکونو خلک را پکښې اوسېږي. پس موږ پر ځان ولې بې باوره یو چې مایوسي وکړو؟ راسه دا نن پر ځان کار وکړه چې په کومو برخو کې وړتیا ولرو، په کومه برخه کې مو لایقت د دې دی چې موږ باید خلکو ته ښکاره کړو، او موږ باید د دې خپل لایقت پر اساس یو ښه مسلکیتوب ته داخل سو. ناهیلي، ناامیدي، بېوسي دا هغه څه دي چې یوازې زموږ منفي فکرونه لا مشترک کوي. پر ځان تل باور ولري او تل هیله مندي ولري تر څو د خوښۍ او خوشحالۍ ژوند مو په برخه سوی وي. سلام علیکم.